السلام علیکم. د رابین شرما د غوره بریالي او خوښ ژوند د 11 درسونو له جملې څخه نن شپږم درس پیل کوم. شپږم: ښه مشر یا رهبر ښکلي بوټان نه لري. په یوه غوره مشر او رهبر د بدلیدو لپاره کومو لوړو او قوي بوټانو ته اړتیا نه لرو. هیله کوم دا په یاد ولرئ چې مشري او رهبري یوازې یو مقام نه دی بلکې یو ډول ځانګړی حالات دی. بلکې دا هغه رهبري ده چې عنوان نه لري. مشري او رهبري یعنی پرته له دې چې ځان قرباني وګڼي، نړیوالو سټنډردونو ته ځان رسول او د شخصي مسؤلیتونو منل دي. تاسې په خپله کاري حوزه کې د غوره اوسېدو او ښو اړیکو د رامنځته کولو پر اساس د نورو لپاره یو ښه سرمشق اوسېدلی شئ. د کتاب له دې برخې زما هدف دا دی چې د وړو کارونو ترسره کول د دې لپاره یوه پیلامه او سرچینه ده چې تاسې لوی کارونه څرنګه ترسره کوئ او دغه راز د وړو کارونو ترسروي په برخه کې په منځني حد کې پاتې کېدل په لویو کارونو کې ستاسو د منځني حد پاتې کېدل لاملیږي. اووم: هر څه په غوره واورئ. مو بیخي سم وایي. کله چې په ډیره ژوره توګه خپل مخاطب ته غوږ نیسو نو هغوی هم په هغه څه چې پوهیږي په هغه کې زموږ د شاملېدلو اجازه راکوي. موږ په یو داسې حالات کې یو چې هر څه زده کړی شو، وده وکړو او خپل تر ټولو غوره او ښه مقام ته ورسیږو. او که تاسې هومره نیکمرغه واوسئ چې له یوه ښه او مناسب کس سره په خبرو بوخت وئ، نو په یوه ښه او مناسب وخت کې دا مکالمه مناسب او شونې ده. نو په دې سره به ستاسې فکر او احساس د تل لپاره بدل کړي چې د هغوی ځانګړی احساس او کیفیت تاسې ته هم لیږدول کیږي. بیا به تاسې هیڅکله هم هغه څوک پاتې نشئ چې تر دې دمخه وئ. نو په پای کې هغه څوک چې تاسې ورسره ګورئ هغه لږ تر لږه په یوه داسې څه پوهیږي چې تاسې پرې نه پوهیږئ. نو هیڅکله له هغه د کوم څه له زده کولو پرته مه تیریږئ. اتم: د ډیویډ په څیر موخې وټاکئ. داسې یو څوک پیژنم چې هیلهمند یم دریغې تاسې هغه لیدلی شوی. یو وخت د ټولنیز اشتغال او رهبرۍ په هکله یو کنفرانس کې د ګډون په موخه مکزیکو سیټي ته په یوه سفر کې له هغه سره معرفي شوم. هغه ماته د خپل داستان په بیانولو سره ډیر ټکان راکړ. د هغه د جرأت او میړانې په مقابل کې ماته ځان بیخي هیڅ ښکاره شو. ډیویډ میجیا په غوږ نه اورېدل. هغه همداسې کوڼ دنیا ته راغلی و. ډاکټرانو داسې وړاندوینه کړې وه چې هغه به په ماشومتوب کې د اورېدو د حس له اړخه له ډېرو ستونزو سره مخ شي او ښایي په ډېر کم عمر کې به له دې نړۍ سترګې پټې کړي. په ځوانۍ کې یې ډېر زیات عملیاتونه کړي وو، ډېر دردونه یې زغملي وو. دغه راز د ښوونځي په وخت کې د ملګرو، همصنفیانو او خلکو له لوري د خپل ظاهري حالت له امله ډېر زیات مسخره شوی و. خو ډیویډ لا هم قوي پاتې و. ستاسې لویي او عظمت زیاتره وخت د هغه څه په پام کې نیولو سره ټاکل کیږي چې آیا تاسې د ژوندانه له سختیو او ماتو څخه بریالي راوځئ یا دا چې ماتې خورئ. ډیویډ ځان ته ډېرې موخې وټاکلې او سخت کار به یې کاوه. تل به یې په ځان باور درلود ځکه په دې پوهېده چې د ځانګړو او خارق‌العاده کارونو لپاره جوړ شوی دی. ډیویډ میجیا د یو ډیر قوي فکر، یو لوی زړه، قوي روح او ښه مور او پلار په وسیله روزل شوی و. مور او پلار به یې هره ورځ هغه ته ویل که په خپل ژوند کې غوره او ښو برخو پسې وګرځي نو هغو ته به ورسیږي. هغوی به ډیویډ ته جرأت ورکوه او داسې ډاډ به یې ورکوه چې ځان کوم قرباني ونه بلي. هغه ته یې ویلي و چې د ستونزو په برخه کې هم د موقعیتونو او لارو چارو پسې وګرځي او هغه هم دا کار په ډیر ښه مهارت او ښه توګه ترسره کړی و. هغه سړی چې ما په مکسیکو سیټي کې ورسره ولیدل هغه یو رهبر دی، یو مشر دی، یو قهرمان دی، الهام بخښونکی شخص دی. ولې؟ ځکه هغه څه چې نړۍ هغه ته ورلیږل هغه یې واخیستل او هغه یې بدل کړل. هغه هم په داسې یوه نړۍ کې چې موږ زیات شمېر خلک خپله هره ورځ په دې فکر تیروو چې ولې زه
د دې هرې بدبختۍ لپاره ولې زه هغه اوس وخت مصنوعي غوږونه لري، روغ رمټ او د ښې روغتیا خاوند دی او په خپل کاري برخه کې هم ډیر بریالی دی. هغه مینې او خوښۍ ته رسیدلی دی. هغه د ډیرو زیاتو خلکو په پرتله ښه شناخت او ښه ډیر ملګري لري. هغه د هغو ټولو خلکو په منځ ډیر زیات ځلیږي چې هغوی تل ګیلې او شکایتونه کوي او له خپله ژونده ناراضه دي. تاسې تل تیارو او سختیو پسې ډېرې بدې خبرې کولی شئ، خو د لمنځه وړلو لپاره یوه ډیوه هم بلولی او د یوه مشر یا رهبر په څیر عمل هم کولی شئ. ژوند د هغو غوښتنو او ټاکنو په منځ کې راګیر شوی چې ستاسې لپاره برابر شوی دی. ستاسې ټولې ورځنۍ پریکړې ورځ په ورځ، اونۍ په اونۍ، میاشت په میاشت او کال په کال ستاسې برخلیک ټاکي. ډیویډ میجیا په دې پوهیږي چې څنګه له خپلو امکاناتو او خپلو انتخابونو څخه د ځان د بریا او پرمختګ لپاره ګټه واخلي. تاسې همداسې کولی شئ. هغه کار چې نن یې ترسره کولی شئ، ولې هغه سبا او بل وخت ته پرېږدئ؟ ولې په دې لویه اساسي برخه کې خپل رول بل وخت پورې اړوند بولو؟ له ژونده د خوند اخیستو او دمې کولو لپاره ولې باید د عمر ډېرېدو او بوډا کېدو ته په تمه شئ؟ تېره ورځ مې د یوې ځوانې ښځې په اړه ولوستل چې هغه د خپل راتلونکي عمر او بوډایۍ وخت ته د پیسو ذخیره کولو په اندېښنه کې وه. هغې وویل غواړم په دې ډاډه شم چې په مناسب اندازه پس انداز لرم، په دې توګه کولی شم په راتلونکي وخت کې په مناسبه اندازه پیسې ولرم چې بیا هغه وخت له ژونده خوند واخیستلی شم. نه پوهېږم ولې باید تر بوډایۍ او کمزوري کېدو صبر وکړم چې بیا مینه ناک ژوند وکړو. زه اصلا له دې منکر نه یم چې تاسې د راتلونکي لپاره د پلانونو په ارزښت پوه نه شئ او فکر ورته ونه کړئ. د راتلونکي په اړه فکر وکړئ او د یوه ښه مناسب ژوند لپاره چمتو شئ. د تل په څیر دا یو ډول تعادل دی. خپل پلانونه عملي کړئ، د تقاعدېدو وخت لپاره مو پس انداز وکړئ، د ژوند لپاره ستراتیژي ولرئ، خو د دې هر څه سربیره په هماغه شیبه کې ژوند وکړئ. لوبې وکړئ، له هرې ورځې خوند واخلئ، خو په ډیره هوښیارانه ډول. 10 ښه او ځانګړي اوسئ، ځکه چې ښه اوسېدل تلپاتې اړیکې رامنځته کوي. 11 په اصل کې هیڅ تېروتنه نشته. دا ډیره اسانه ده چې د غلطیو او تېروتنو لپاره ځان ملامت کړئ. موږ انسانان په اوس وخت کې او د یوې ښې او خوندورې راتلونکي لپاره په تېر وخت کې ژوند کوو. ځینې خلک زیات وخت د هغه کارونو یا ماتو په فکر کې وي چې ډېر مخکې یې ترسره کړي یا تجربه کړي وي. څومره خواشینونکی د خواشینۍ ځای دی چې ژوند ضایع شي. اجازه راکړئ په دې برخه کې یوه پوښتنه وکړم. آیا د غلطۍ او تېروتنې په نامه هم کوم څه شته؟ لومړی، هیڅوک هم داسې هڅه نه کوي چې غلطي وکړي یا ماته وخوري. کلونه هره ورځ له خوبه راپاڅېږو، ژوند کوو، په هغه څه چې پوهېږو، هغه وړتیاوې چې موږ یې لرو او دا چې د ژوندانه په کوم پړاو کې یو، په دې هره برخه کې موږ خپله تر ټولو غوره او ښه هڅه او زیار کوو. خو هغه څه چې موږ یې غلط او ناسم بولو، هغه زموږ د زده کړې لپاره یوه لویه سرچینه او منبع ده. دا یو موقعیت دی چې لا ډیره پوهه او قوي تجربې ترلاسه کړو. داسې تجربې چې زموږ د کړنو، احساساتو او اعمالو د ښه کېدو او زموږ د غوره اوسېدلو لامل شي. هغه څه لکه ښېګڼې، ستونزې او داسې نور چې ستاسې په ژوند کې پېښ شوي، د هر څه له دې امله ضرور دي چې له تاسې هغه څوک او هغه شخصیت جوړ شي چې اوس یې. نو هر څه ولې باید غلط وګڼو؟ ښایي هیڅ غلط څه نه وي. ښایي هغه موارد چې موږ یې غلط بولو، هغه ټول داسې درسونه او عبرتونه وي چې له موږ پټ وي. او ښایي هغه څوک چې د ماتې او غلطیو ډېرې تجربې لري، هغه تر نورو ډېر مخکښ او بریالی شخص وي. 12 د سبا تشه پاڼه. د کتاب لیکوال لیکي، زه په دې نږدې وختو کې له قزاقستان خپل وطن ته راوګرځېدلم. هلته مې ډېر ښه وخت تېر کړ. الماتا یو ډېر ښکلی ښار دی چې په غرونو پوښل شوی، د مڼو په ونو پوښل شوی. خلک یې هم ډېر ښه، آرام، خونګرمه او با فرهنګه دي. کله چې ما هلته د رهبرۍ اړوند سیمینار وړاندې کړل، نو هغه ماحول ماته ډېر خوندور و. کله چې بیرته د
اوږد پرواز له لارې خپل وطن ته راوګرځېدم. د پیټر مایل یو ښه کال کتاب مې ولوست. د دې کتاب له لوستلو مې ډېر خوند واخیست او په دې فکر وم چې دا کار زما لپاره ډېر آرام بخښونکی او ګټور دی. او رښتیا هم همداسې و. د رخصتۍ په وخت کې د دې کتاب لوستل ډېر ښه وي. په دې کتاب کې یوې جملې زما نظر ډېر ځان ته راواړول. د دې تر دې چې ټول عمر د چاته سر ټیټ وي، ښه به دا وي چې یو ځل په هسک شي. نو سبا ورځ دې یوه ځانګړې ورځ کړه، نه بیخي فوق العاده یې جوړه کړه لکه د هنر د یوې برخې په څېر چې بیا له خپلو لمسیانو سره یې هم په اړه خبرې وکولی شي. دا ډېره حیرانوونکې ده چې یو شخص په یوه ورځ کې څه کارونه ترسره کولی شي چې دا هر یو کار ښایي زموږ د ښه او غوره کېدو لپاره فرصت واوسي. 14 مننه او شکر کول مو عادت وګرځوئ. ځکه چې په ژوند کې چې څومره یو شي ته ارزښت ورکوئ، په هماغه کچه ارزښت پیدا کوي. 14 ګړندی عمل وکړه. 15 اصل عمل پرته افکار بې ارزښته دي. د کتاب د یوې برخې لپاره څومره د بحث وړ عنوان دی. ښایي همداسې وي، خو زه فکر کوم دا رښتیا دي. ما له خپلو زیاترو استادانو اورېدلي چې وایي نظري بریا له ځانه سره لري او افکار د شرکتونو محرکه قوې دي. موږ به هغه څه وو چې ټوله ورځ د هغو په اړه فکر کوو. خو زما لپاره بې عمله فکر کول له یوې خیالي او بې حاصله ځمکې پرته بل څه نه دي. په بل عبارت، یوه نظریه که هر څه لویه هم وي، یوازې هغه وخت ارزښت لري چې په عمل کې ثابته شي. 14 اصل سترګې دې خلاصې کړه. موږ په ډېرې اسانۍ په ځینو ورځنیو چارو کې ډوبېدلی شو او د ځینو مهمو کارونو ارزښت مو له پامه غورځي. 15 اصل د ویاړ نښې نښانې. نن له ماشومانو سره د ښوونځي په لور تلم. په ښار کې د مني یو ډېر خوندور سهار، رنګارنګ منی، تازه هوا، ډېره خوندوره ګرمي، د کال تر ټولو غوره وخت. د هر څه زما لپاره په زړه پورې و. کلبي راته وایي چې یو ملګری یې په خپل موټر کې یو ډول پلاستیکي کیشپ یعنې سنګ پشت لري. هغه وایي چې دا کیشپ د هغه مور او پلار ده ته په دې موټر کې ایښی دی چې په ډېره حوصله او احتیاط ډریوري وکړي او د ښار په واټونو کې نورو خلکو ژوند ته هم احترام وکړي. ښه ده دا موضوع ما د هغو باارزښته شیانو په یاد کې ډوبوي چې د هغو په لیدو سره د یو شمېر ځانګړو اعمالو د ترسروي په یاد کې غرق کېږو. هغه شیان چې موږ یې په ځانګړو او مشخصو ځایونو کې راولو څو موږ ته د دې یادونه وکړي چې څه شی اړین دي او موږ له کومو اعتقاداتو پیروي کوو. نو د غوره اوسېدو لپاره کوم رمزونه پیدا کولی شئ چې ځینو شیانو ته ارزښت پرې ورکړئ او ورته ورسیږئ، په داسې حال کې چې فکر مو بل څه پوخ کړی وي. 18 اصل په منطق پسې مه ګرځئ. 19 اصل ټول رهبران په یو ډول نه دي. یعنی هر څوک د رهبرانو پیښې کولی شي، خو دا په دې معنا نه ده چې هر څوک د یو شرکت رهبري وکولی شي. 20 اصل زه له خپلو غلطیو او تېروتنو ډېر څه زده کوم. یوه غلطي یا تېروتنه هیڅ کومه لویه خبره نه ده. موږ انسانان یو غلطي او تېروتنه د دې لامل کېږي چې موږ د زده کړې او ودې لپاره مناسبې او مؤثرې لارې پیدا کړو. فقط دومره وکړو چې یوه تېروتنه له یوه ځله زیات تکرار نه کړو. که نه نو ښکاره هغه درس چې تاسې یې باید زده کړئ د هغه په مقابل کې تاسې مقاومت کوئ او دا بیا دا څرګندوي چې تاسو د ژوند له پیښو پند او درس نه اخلئ او هیڅ شي ته هم ډېر پام نه کوئ. 21 اصل قوي پوښتنې مطرح کړئ. کله چې له ستونزو سره مخ کېږئ نو په دې وخت کې د حل لارو د پیدا کولو تر ټولو لویه طریقه سمې پوښتنې کول دي. سمې پوښتنې تاسو د سمو ځوابونو په لور بیایي. پوښتنې ډېرې مهمې دي. د بېلابېلو دندو بریالي کارکوونکي په پراخ ډول ډېرې پوښتنې مطرح کوي.
داسې پوښتنې چې په ډېر سرعت هغوی د مهمو برخو په لور بیایي. ستاسې په ژوند کې د دې ډول پوښتنو مطرح کول د دې لامل کیږي چې هغو موقعیتونو ته لاسرسی پیدا کړئ چې مخکې مو هغه نه لیدل. هغه هم کله چې ټولې چارې مو په هماغو دودیزو طریقو ترسره کولې، لکه د هغو درسونو په څیر چې تاسې د ماتو په نامه له یو شمېر پیښو زده کوئ، یا هغه وضعیتونه چې ستاسې د پرمختګ مخه نیسي. 22 اصل متواضع او خاکساره اوسئ. د کاناډا لوی شتمن انسان کین تامسون څو ورځې مخکې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د کاناډا یوې ملي ورځپاڼې ګلوب آن میل د هغه په اړه د یو میلیاردر سهارنۍ ناشته یوه مقاله خپره کړه. د تامسون سهارنۍ ناشته خوړل په دې ډول توضیح شوې وه: د هغه خوراک یو ځای د اونۍ په پای کې به ډېر قوي او لږ څه قیمتي ناشته وه، کنه هغه به خپل استوګنځي ته نږدې یو کوچني هوټل ته تلو او هلته به یې د $11 په ارزښت ناشته خوړله. دا کار مې ډېر خوښېده. په یوه مصاحبه کې د هوټل یو صاحب د هغه د دې خاکسارۍ او تواضع په اړه ورسره خبرې وکړې او تامسون ورته وویل هغه تل ساده او بخښونکی اوسېدلی دی. له هغه کارکوونکو سره به یې شوخي کوله او په خپل مقام به یې نه نازېده. خپله به یې خپل خواړه راوړل او پر میز به یې کېښودل. د راتلو له شېبې به یې مسکا کوله. تېر کال کرسمس کې یې د هوټل له کارکوونکو سره یو عکس واخیسته او هغه یې بیا چاپ او د هوټل هر یو کارکوونکي ته ورکړ. اوس هغوی هر څه لري چې د هغه عکس په لیدو هغه یاد کړي. هغه څه چې په لیدو یې دا تواضع او خاکساره مشر په یاد کړي، نه هېرېدونکې خبرې، تواضع، خاکساري او داسې نور څه دي. دا ټول د یوه ښه او خوندور میراث پرېښودلو لپاره یو اړین او مهم اصل دی. 23 اصل یو غوره او مخکښ انسان واوسه. 24 اصل سالمه سیالي وکړئ. 25 اصل د مسؤلیت کچه. د یوه موټر د سویچ بورډ پر سر فرض کړئ چې یوه سکه ده. د دې سکې یوه خوا د ازادۍ کلمه لیکل شوې او په بله خوا یې د مسؤلیت کلمه. زما په اند د رهبر اوسېدو او ښه ژوند لرلو لپاره باید د دې دواړو کلمو ترمنځ توازن موجود وي. نو ژوند توازن ته اړتیا لري او د توازن یوه اساسي برخه د ازادۍ او مسؤلیت ترمنځ توازن دی. 26 اصل له پرمختګ سره مینه وکړئ. په یوه مقاله کې مې ولوستل جان هنري نیومن وایي چې وده او پرمختګ د ژوندانه یوازینی سند او مدرک دی. پر ما یې ډېر اغېز وکړ. څومره قوي او هوښیاره جمله. ته پوهیږې چې زه د ودې او پرمختګ جملې ستایم. زه په دې باور یم چې موږ د دې لپاره دې نړۍ ته راغلي یو چې د خپلو کارونو او کړنو په اساس وده او پرمختګ وکړو، چې د اعمالو او د ژوند د طریقې په اساس مو وده وکړو. په یاد ولره یوازې ژوند مه کوه بلکې د ژوند لاره دې هم وټاکه. وده کول زموږ ژوند له انرژۍ ډکوي. کله چې موږ وده کوو او خپله وړتیا تشخیصوو نو د خپل ژوندانه په ټولو غوره او ښو شیبو کې یو. زموږ وده موږ ته ځواک راکوي، ان په هغه شیبو کې چې دا ناشونې وي. د ودې زیاتره پړاوونه اسانه نه دي او له موږ هم هغه څه جوړوي چې هغه څه یو. هاري ترومن په دې باور دی ته چې هر شی په ژوند کې غواړې هغه ته رسېدلی شي، خو دې ته باید ارزښت ورنه کړې چې څوک د هغه اعتبار یعنې امتیاز ترلاسه کوي. یو غوره فکر او خپل کاري ماحول ته تر تللو د مخه خپل نفس دې پرېږده او ډېر غوره کارونه ترسره کړه. تا ته به ډېرې ښې پیښې ترسره شي. 28 اصل د منونکي اوسېدو ښکلا. ریچارد لیکي منونکي اوسېدل بې حرکته اوسېدل ښکاري او کله چې د هر څه منونکي اوسو نو بیا ګورو چې دا خو بې حرکته اوسېدل نه دي. ځینې وخت موږ انسانان لا ډېر کوښښ ته اړتیا لرو تر دې چې ګیله او شکایت وکړو، مقابله ورسره وکړو یا له پامه یې وغورځوو، چې زیاتره وخت همدا کار کوو. خو
کله چې دې پوهې ته رسیږو چې منونکي اوسېدل ازادي له ځانه سره لري، دا هر څه بیا زموږ د ذات یوه برخه ګرځي. 9 اصل افکار دې ښکلي کړه. د یو هوټل په اتاق کې په کراچۍ کې ناست او د دې موضوع د لیکلو په حال کې یم. یو ښه او غوره شهر، اوازونه، فرهنګ، خلک او داسې نور، دا ټول زما لپاره یو درس دی. زه په دې ځای کې له اوسېدو ډېر خوښ او منندوی یم. د یو نومۍ په نامه د جمپا لاهري کتاب لولم. ډېر ښه یې لیکلی دی. یو فکر یې ماته راکړ. افکار دې ښکلي کړه. ژمن اوسه چې ټول افکار دې ښکلي کړي. ځان دې ته اړ کړه چې افکار دې له ښکلاو سره مل وي. داسې چې افکار دې ځانګړي او خارق العاده وبلل شي. د تا په سلهاوو ځله په بېلابېلو بڼو اورېدلي، د هر څه په اړه چې فکر کوې هماغه کېږي او افکار دې په سرعت رښتیا کېږي. د دې په تمه اوسه چې فوقالعاده شیان به تا ته ځان ښیي او حتما به داسې کېږي. استادان، حکیمان او لارښوونکي هم همداسې وایي. آیا هیڅکله هم دې ته حیران شوی نه یې چې ولې داسې وایي؟ زه بالاخره په دې پوه شوم چې ولې دا فکر رښتیا دی. دا کومه عرفاني فلسفه نه ده، دا یوه ساده منطق دی. داسې ده چې هغه کړنه او عمل چې هره ورځ یې ترسره کوې، هغه ستا د ژوند نتایج زېږوي. نو د افکارو ښکلي کولو ته ژمن اوسه. د ښه ژوند 10 اصل د خلکو منفي خبرو ته غوږ مه ږده. بریالیتوب داسې کومه سیالي نه ده چې څوک ډېر مشهور دی. یو 10 اصل آیا د ټوکو او شوخۍ ظرفیت لري؟ 32 اصل د قدرت ترلاسه کولو څرنګوالی. په رښتیني ډول د قدرت د ترلاسه کولو یوازینۍ لار خلکو ته واک ورکول دي. 33 اصل عادتونه د ژبو په سر دي. ستا عادتونه د دې څرګندونکي دي چې ته دې د لویۍ او عظمت پولو ته نږدې یې. هغه عادتونه چې په بریالیو خلکو کې مې له لوړو سټنډرډونو سره پیدا کړي، لاندې موارد له ځانه سره لري. اول، ټول کارونه او اعمال دې له ډېرې ښېګڼې او کمال سره همغږي کړه. له خلکو سره اړیکو ته لومړیتوب ورکړه. له سختۍ او مصیبتونو ټول د خپل ځان او خپلې دندې د غوره کېدو لامل وباله. سختي او مصیبتونه ټول د خپل ځان او خپلې دندې د غوره کېدو لامل وباله. وختي پاڅېږه. ژمنې او ډېر عمل کوه. لږ ژمنې او ډېر عمل کوه. لږ تعریف وکړه او ډېرې پیسې وګټه. خلکو ته ډېر وخت ورکړه او په دې پوه شه چې ته بریالی. یو شوقي او مینه ناک زده کوونکی اوسه. هره ورځ مطالعه کوه. د پوه او متعلمانو خبرو ته غوږ نیسه او په علمي سیمینارونو کې برخه اخله. د هرې ورځې 15 لومړني ساعتونه دې په موخو ټاکلو، پلان جوړولو یا ورزش کولو تیر کړه چې خپله انرژي او تازګي له لاسه ورنه کړي. په خپلو اړوندو کارونو کې ښه اوسېدل، د پام وړ اوسېدل او په ټوله کې انسان اوسېدل په خپل ژوند کې تعادل ته ورسوه. څو ښه عادتونه انتخاب کړه چې په ارامۍ سره یې پیل کړي او د دې ښو عادتونو تخمونه وکرئ. 34 اصل په غوره شیبو پسې وګرځه. نن مې یو غوره شیبه تجربه کړه. په زرګونه انسانان راته ولاړ وو چې ما تشویق کړي. داسې کوم ناشر هم نه و چې زنګ راته وکړي. د فورچون 15 له نشرې څخه ما ته چا زنګ ونه کړ چې د هغوی په مخ کې د وینا لپاره ما وبلي. تر دې هر څه یو بل ډېر مهم څه و چې نن مې په ژوند کې راپېښ شول. یو ډېر ساده او معمولي شی و. څنګه چې د خپل دفتر په پارکینګ کې وم او له خپل موټره پیاده شوم، نو یو ډول خوږ وږم مې تر پوزې شو. ډېره ښکلا وه، ډېر خوږ او خوندور و. خپل شاوخوا مې وکتل، بیا مې ولیدل چې د یوې ښکلې او ګلداره ونې لاندې درېدلی یم. پسرلی را رسېدلی و او دې ونې هم خپله جادو ښودلې وه. په هماغه ځای ودرېدم، خپلې سترګې مې پټې کړې. هغه خوږ وږم ډېر اغېز را باندې وکړ. عجیبه شیبه وه. له ژوندي پاتې کېدو مې منندوی وم،
هو ډاډه یم داسې ستونزه لرم چې هغو سره باید مبارزه کوم. څوک چې په ژوند کې ستونزې نه لري هغوی ټول مړه دي. بلې حتما ژوند غوره کولی شو، خو خوشحالي یعنی یو مناسب او غوره لیدلوري ته رسیدل. موږ ټول په خپل ژوند کې ځینې نعمتونه او برکات لرو، لکه د هغو کسانو په څیر چې له موږ سره مینه لري، یا داسې کومه دنده لرو چې زموږ ورځې ته معنا وربخي، لکه سالم ماشومان او ساده ډالۍ، لکه د میز د سر خوراک او 2 سترګې چې د هغو په برکت هر څه لیدلی شو، لکه د پارک هماغه غوره شیبه او داسې نور. 15 اصل په ستاینه کې تناقض. یوه ورځ مې قلبي ښوونځي ته وړلو. داسې یو فکر مې ذهن ته راغ چې غواړم تاسې هم په هغه کې شریک کړم. موږ د یوه طنزي سریال ټول له ریمون سره مینه لري په اړه خبرې کولې. دقیقا موږ د ریمون د ښځې یعنی د بورا او د هغې د مور یعنی ماري ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې کولې. قلبي وویل د هغوی دواړو یو بل نه خوښیږي. ماري ته د بورا د لاس پخلی خوند نه ورکوي. قلبي ته مې ویل چې د دې موضوع په اړه ژور فکر وکړي او اصلي مسله پیدا کړي. وروسته تر دې چې د دې هر څه په اړه مې لږ خبرې وکړې، یو ځل موږ دواړو یوې اصلي مطلب ته متوجه شو، دا چې د ماري د بورا نه خوښېدله. اصلي لامل دا و چې د بورا او د ماري د زوی ریمون ترمنځ مینه هغې ته یو ګواښ ښکارېده. هغې د ناامنۍ احساس کوو. هغې داسې فکر کوو چې خپل زوی به له لاسه ورکړي. نو د بورا په برخه کې ډیره سختګیره وه او هیڅکله به یې د هغې ستاینه او هغې سره ښه چلند نه کوو. هیڅکله. هغه کسان چې ستا په شاوخوا کې دي د وړتیا په اساس د هغو په ستایلو او تحسینولو سره ستا موقف لوړیږي، تا ته قوت درکوي او په دې کار یو اتل ښکاري. 14 اصل چانس د قانون په مقابل کې. څوک چې ښه کارونه کوي هغوی سره ښه کیږي. ښه کارونه کوه چې ښې پایلې او ښه نتیجه ترلاسه کړي. 15 اصل وړې ستونزې لویې ستونزې زیږوي. لکه د اوښ ملا درد در یاد کړئ. د ازغیو وړې وړې ټوټې د دې بېوزله حیوان په ملا راټولیږي او د هر یو ازغی په یوازې ځان کوم وزن نه لري او یوازې د لږ رنځ لامل کیږي. کله چې د ازغو دا ټوټې د اوښ په ملا ډیریږي نو د وخت په تیریدلو بالاخره دا حالات تر هغه ځایه رسیږي چې بیا یو وخت د اوښ په ملا د یوه ازغي په ایښودلو سره هم د اوښ بار هومره قوي او ډیریږي چې د دې حیوان ملا د ماتېدو تر حالاته رسیږي. اوږدې او تلپاتې ماتې د یو شمېر وړو کارونو له پامه غورځولو له امله وي چې یو په بل راټول شوي او بالاخره په انفجار او ړو کېدو ختمیږي. 18 اصل 1% اضافي انرژي مو وسوځوئ. کله چې له روم څخه په طیاره کې د خپل ښار په لور راتلم د GQ انګلیسي مجله مې لوستله. روم ډېر ښکلی ځای دی، لکه چې په دې وختو کې یوازې ملګري ماته وویل چې روم کې که په هر لوري لاړ شي نو د هغه ښار د تاریخ یوه پاڼه کشفوي. هغه وروستی 1% انرژي چې زیاتره خلک یې ذخیره کوي هغه هماغه 1% ده چې اتلان یې د سوځولو جرأت لري. 19 اصل د خلکو ښېګڼې جبران کړئ. زموږ انسانانو طبیعت داسې دی چې غواړو هغه کسانو سره مرسته وکړو چې له موږ سره یې مرسته کړې ده. موږ هر یو د دې لپاره کار کوو چې هغه کار چې له موږ سره شوی هغه جبران کړو. له همدې امله زه په دې باوري یم هغه څه چې زه یې ورکوم بیرته یې اخلم. مثلا همدا اوس 20 دقیقې له اصلي لارې منحرف شوم چې بنزین واخلم. ولې باید دا کار وکړم؟ کله چې د ترسره کېدونکي کارونو لپاره یو اوږد لیست او یوه ستړې ورځ لرم ولې باید دا سخت کار ترسره کړم؟ کله چې راحت طلبي دا ایجابوي چې د بنزین ځای ته لاړ شم چې زما له دفتره 2 دقیقې ډیره فاصله نه لري. ځواب: دا کار مې وکړ چې د یو چا لطف ته ارزښت ورکړم، هغه چاته چې له ما سره یې ښېګڼه وکړه، یو ښه انسان ته. 40 اصل موخه مو بیان کړئ. 41 اصل ریچارډ
برنسون او ډیره زیاته خوشبیني. د هرې ډلې له تر ټولو خوشبینه وګړي سره اوسېدل د دې لامل کیږي چې تاسې داسې یو ځای ته ورسیږئ چې تل هغه ځای ته د رسېدو په هیله وئ.